ورکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل په ناب طول کې کمی مه کوئ، چم مه کوئ. مخکې قومو دا چمونه کول الله تباه و برباد کړلو. پخوا قومو دا چمونه کول په ناب طول کې به کمی کوله، نو بیا الله رب العزت هلاک کړو، الله برباد کړو، الله تباه کړو. که تاسو هم هغه لاره شروع کړه، الله به تیم دغسې تباه کړي، هلاک کړي، برباد کړي. صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایلی ای خلکو تاسو په ناب طول کې قطعا کمی مه کوئ. ورسه دکاندار لره ورسه مطلب کپړو والا لره ته یو تان کپړې ځینې واخله، هلته پر لیکلي 100 دی، دا 100 ګزه دی چې ته اخلاص کې 2 نوي ګزه دی، 6 نوي ګزه دی، 8 نوي ګزه دی، 2 ګزه ماندی. نو دا 2 ګزه ولې مانده؟ تا خو د 100 پر لیکلي وو. د دې مثال لکه تی چې چا لره ورسې د لسیانو دستای جوړه کړې ده، 100 پر لیکلي دي، تا مطلب 100 ورکړې، 10 دانې سلیان چې ناوخت دي، 100 روپۍ ورکړې، 10 دانې لسیان چې ناوخت هغه تا شمار کو 100 روپۍ کمی و، تا پر لیکلي 100 دانې و چې دا 100 نوټه دی او د خاطر نیمه نوټه سن دا و جایزه ده. په دې خبره ستاسو سره خلاص جایز نه دا و، په دا نور خبرو د الله رسول مختصر خلاص دام جایز، حرام کار ناجایز کار دی. نو لہذا د الله رسول فرمایي وای 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 هلکت الامم سالفه قبلكم، د الله رسول فرمایي تر تاسو مخکې قومونه وو هغه دا چمونه کول، الله رب العزت هلاکو، تاسو داسې چم چې دی هغه مکوئ. نو لہذا و چې ورسې حاجزانو استاد مرتي قصابان لرواس قصاب لرور لته شي دروته لشتروي تل بیا ډیر ولارس دا غوښ صفاقي بالکل مطلب نیم پاو یا تر نیم پاو لا هم کم دي هغه ستا غوښ کم سولې. اوس دا خو معلومه خبر دی چې دکاندار ورالې دا ګراک ورلې دکاندار سي غوښ شخص بس داغه ترتیب روان دی، داغه ترتیب روان دی کې غوښ مور صفاقه ودی د کوړته وی سي کوړته دی صفاقي سي سلو. نو خبره دا اوس دلته دا شي چې دی هغه مکروره کم دی چې یاره اوس دا قصاب دی ماته دا غوښ راکې چې صفایي په کې وکړه هغه یو پاو غوښ کم سي په 3 کیلو کې دا ولې کم سولې. نو خدای خوای یار زه په کور کې پښې لرم، زه په کور کې سپی لرم، دا چیچړې به مالته چې دا چولې وای دا هم په پیسو باندې خرڅېږي. نو دا څنګه خبره رانه حرام کار رالی کنه را حرام کار. تا چې دا غوښ صفا کې دا چیچړې چې پاتې شو دا ستا حق دی که زما حق دی؟ لکه ته چې درځي له کالي وروړې ستا کالي چې دی هغه په 15 غزه باندې جوړېږي، ستا 8 غزه دلته وروړې، نو تا 8 غزه وروړې په 15 غزه جوړ د 3 غزه پاتې د 3 غزه به د چای. نو معلومه خبره تاسو په کپړو کې درېږدي و دغه دکانداران را ولاړ سي، یو غز کپړه ده، 2 غزه کپړه ده، یو نیم غزه هغه د ځان سره کښېږدي. نو دی په دا کپړو کې نه ورېږدي، دا حرام کار ده، ناجایزه کار دی چې کوم درځیان یې کوي. ها که ته را ولاړ شو بیا تا په اخر چې د کپړې وړلې ته ورته ووایې چې یاره نیم غز چې پاتې سولو، یو غز چې پاتې سولو، 2 چې پاتې سولې، نو بیا ټیک دغه د ټول وایخه یا یې ما ته راکه پروا نه لري. ها یوه خبره بیا دا د کسې ټوکړې چې چمبېلې دا کسې دي هغه بیا پروا نه لري، هغه پاتې شي پروا نه لري، ولې هغه نه دکاندار ته په ښه ورځي نه ګراک ته په ښه ورځي. صحیح سلو هغه معمول دی، هغه روانه خبره ده، هغه ګراک هم په خبر دی چې یاره دونه کپړې کاټیش پروا. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.